بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د یو نوي کلاس سره. په ننني کلاس کې به ملګرو زه تاسو ته هغه مهمې جملې کوم کومې چې د انګلیسۍ د زده کولو لپاره ډېرې مهمې، او هغه جملې به هم درته کوم چې کومې موږ په خپل کور کلي کې استعمالوو. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنۍ جمله موږ سره what enmity do you have with me؟ ستا ما سره څه دښمني ده. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې ستا ما سره څه دښمني ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي what enmity do you have with me؟ My job was just to tell you. زما کار صرف تا ته ویل و. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زما کار صرف تا ته دا خبره کولو یا ویلو، نو په انګلیش کې به ورته وایي My job was just to tell you. Buddy, I have gained my object. یار زما کار هو شوی دی. که موږ چېرته خپل ملګري ته وایي چې یار زما کار هو شوی دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي Buddy, I have gained my object. Don't argue with me. ما سره بحثونه مه کوه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ما سره بحثونه مه کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't argue with me. I am bit worried today. نن زه لږ خفه یم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه نن زه لږ خفه یم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am bit worried today. Don't worry. فکر مه کوه. که بیا چېرته موږ یو کس ته وایي چې هلکه فکر مه کوه یا سوچونه مه کوه یا غم مه کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't worry. I would not go that far. زه دومره لرې نه ځمه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه دومره لرې ځای ته نه ځم یا دومره لرې نه ځمه، نو په انګلیش کې به ورته وایي I would not go that far. Don't even think like that. داسې فکر هم مه کوه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې داسې فکر هم مه کوه یا داسې سوچ هم مه کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't even think like that. Please wake him up. هغه لږ پاسوه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه یو بل کس ورته ښیي چې هلکه هغه لږ پاسوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Please wake him up. Can we trust on this taxi driver? آیا موږ په دې ټیکسي ډرایور باور کولی شو؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا دا د ټیکسۍ چې کوم ډرایور دی په ده باندې موږ باور کولی شو، نو په انګلیش کې به ورته وایي Can we trust on this taxi driver? Wring the clothes. جامې نیچوڼ کړه. کله چې موږ جامې وینځو او که بیا موږ چېرته یو کس ته وایي چې دا جامې چې کومه دی دا نیچوڼ کړه، یعنې دې نه دا اوبه وکاږه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Wring the clothes. I am dead tired. زه ډېر سخت ستړی یم. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه زه خو ډېر سخت ستړی یم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am dead tired. There is no way left now. اوس یوه لاره هم نشته. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه اوس خو یوه لاره هم پاتې نشته، اوس به موږ څه کوو، نو په انګلیش کې به ورته وایي There is no way left now. It was close contest. مقابله ګرانه وه. که موږ چېرته د یو دوو کسانو په باره کې خبره کوو چې د دوی چې کومه دا مقابله وه دا ګرانه وه، نو په انګلیش کې به وایي It was close contest. What does اسلم do؟ اسلم څه کار کوي؟ که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه هغه پلانکی څه کار کوي یا ورته یو سپیسیفیک یو خاص کس ښیي چې هغه څه کار کوي، نو په انګلیش کې به ورته وایي What does اسلم do؟ یعنی اسلم څه کار کوي. اسلم working in a company. اسلم په کمپنۍ کې کار کوي. که بیا چېرته هغه موږ ته وایي چې مطلب اسلم په کمپنۍ کې کار کوي، نو هغه به موږ ته په انګلیش کې داسې وایي اسلم working in a company. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ما له اجازت راکوئ. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.